محمد نبی راشد خان او رحمان الله ګربز پی اس ال پرېښود او خپل نېشنل ټیم ډیوټۍ ته لاړه. د پی اس ال څلور ټیمونه معلوم شو د هغوی په اړه زموږ نظر. شینواري سپیکس ستاسې ورور نجیب الله شینواري سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ. دوستانو د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي راشد خان صاحب، محمد نبی او رحمان الله ګربز چې په بنګلادیش خلاف زموږ 3 ونډې او 3 T20 لوبې دي د هغې دپاره سلیکټ شوي دي او د پی اس ال لیګ یې پرېښوده. تاسو ټول ته معلومات یې خپل ټیم سره هغه چې کوم نور لوبغاړي دي هغه تیار په بنګلادیش کې دي، دوی به هغه هم جوین کړي. شاید نور د کرنتینونو سلسلې هم ختم شوي خو یو ورځ 2 به کرنتینې هغه پی سی آر ټیسټ به وکړي او خپل لوبغاړو سره به یو ځای شي. د راشد خان محمد نبی دی په اړه بر سره خبرې کوم. اوورال د پی اس ال په اړه باندې موږ چې څنګه خبرې کړې وې هماغه ټیمونه لاړه د هغې په اړه سره خبرې کوو. خو راځو اول د دغه نه راشد خان صاحب نه. ګوره راشد خان د افغانستان غټ سټار دی، د افغانستان نوم هر ځای کې داسې ریپرزینټ کوي او ښه پیغام او ښه میسیج ورکوي. دا موږ چې همیشه د مینې محبت خبرې کړي دي که صرف دا نه چې پاکستان او افغانستان د هندوستان د دنیا هر چا سره دا دنیا په دې نه ارزي چې موږ نفرتونه وکړو. سیاستونه یي مشکلات به هغه به سره حکومتونه حل کوي، مګر د کرکټ خلکو سره نفرتونه نه ښایي. ځکه موږ همیشه د مینې محبت پیغام ورکړی، د زړه نه مو ورکړی. د چا په کیسه کې نو هغې وخت کې به نفرت پاله چې د کنزلماران دوی نه به یې راته اتلان جوړ کړي وو، د ټیک ټاک خلکو به وو چې مړه خوشي به په پاکستان سه به لګیا او د پاکستان والا به دوی سره هلته هم ګوره ډېر غټ جاهلان دي او هغه هم پښتانه دي، خو داسې بدې کنځلې به یې کولې. موږ سیم وکړې ځکه چې موږ ورته وایو چې دا کار مه کوئ، مګر څه توره یې وکړه. دا مو ورته ویلو چې اخر به هم نفرت پالو، تاسې به یې بیلئ، مینه محبت به یې ګټي او هماغه شی وشو. الحمدلله زیاتره نفرت پال چې دي هغه اوس ښه خبره کوي او ښه پیغام ورکوي. بعضې یو نیم چې داسې کسان چې سره پښتانه نه وو وایي شو په دغه کې نورو قومونو کې ډېر ښه خلک هم شته، مګر دا به پکې هغوی کې هم په هغه د ناسور غوندې وو، هغوی به کنځلې کولې، بیا په پښتو کې کنځلې کولې. نو مطلب نفرتونه یې زیات کړي وو بې ځایه. راشد خان غوندې کس راځي مینه محبت زیاتوي. ګوره لاهور کلندر، لاهور د چا مرکز دی؟ لاهور د پنجاب مرکز دی او لاهور کلندر د چا ټیم دی؟ د پنجاب ټیم دی. د پنجاب ټیم کې څوک دي؟ پښتانه. شاهین افریدي کیپټن دی، راشد خان پښتون، حارث رؤوف پښتون، فخر زمان پښتون، زمان خان پښتون، همداسې نور به هم پکې. نو دا اوس ګوره خبره دی نه، کرکټ چې ټول خلک سره یو ځای کوي او موږ د کرکټ خلک چې یو، موږ د مینې محبت خلک یو، موږ باید د دې شینو پسې ونه ګرځېږو. نو د راشد خان دا ویډیو چې تاسې ګورئ، ګوره دا د مینې محبت پیغام دی. دا هغه پیغام دی چې بس هغه خلکو ګوره ټول ورسره د اخره کې خو یاره د شاهین افریدي چې دا کوم زړه د خلاصه غیږ وله ورکړه. موږ ټول یو خلک یو، موږ یو پښتانه یو، موږ څوک نشي بیلولی. فضول سیاستونو موږ بیلولو، خپلو کې سره لاندې وستي وو، موږ نه بیلیږو، موږ دغسې خلک یو. نو انشاءالله خوشحاله شو په پی اس ال کې چې اخري 2 ګیمونو کې خو راشد خان نورم ګور راشد خان داسې بالر دی آی پی ال په 15 کروڑه 2 میلیونه ډالر واخیسته. ولې د دغه غوندې بالر سره شته دی نه، ډېر ټف ده د وال یو نیم گیم کې چرته دی وال شي، مګر نور سره 4 اورو کې 20 رنزې 13 رنزې 40 رنزې دا په T20 کې ګولډ دي. څوک ور باندې سکور نه کوي ځکه دا یو وکټ هم نه اخلي، یو وکټ والي 2 شاید ګوره لاهور کلندر سره 9 میچونه وکړه 14 یا 14 وکټې به اخیستي، مګر شی وشو امپیکټ یې زیات و. د وجې به سکور ریسار شو، اخره کې مورونه کوي، منځ کې هم کوي. نو هغه اصلي وخت کې چې دی سکور ریساری او په T20 کې چې سکور ریسار شي دا ډېر غټه فایده کوي ټیم ته. نو لاهور کلندر د پاره چې راشد خان صاحب خپل برخه پوره امپیکټ وکړ او دا لاهور کلندر اول ځل دی. زما په خیال یو ځل برنډن میکولم 2 ځل ساتلی وی شي، مګر دوی دوباره پلیر غټ پلیران یې اخیسته، مګر په 2م کال به ورسره نو. نو راشد خان خو تیر کال دومره گیمونه مو نه کړه، بیا هم دې کال ورسره ډېر گیمونه وکړه او انشاءالله بل کال ته هم ساتي. نو دغسې کار به کوي.
نو لاهور قلندر او مینوالو ته دی بیسټ اف لک. راشد خان صاحب چې دی هغه لاړ خپل دغه ته بنگلاديش چې دی هغه آسان ټیم نه دی، مشکل ټیم دی، ټف ټیم دی، ښه مقابله ورسره کول پکار دي. او درې میچونه چې دا خو د ODI سوپر لیګ حصه ده، څومره چې موږ ګټو لکه اوس چې نړیوال جام ته کوالیفای شوي همداسې باید موږ اوس د T20 جام ته کوالیفای شوي، نو باید 2023 کې چې هندوستان کې 500 اوریزه جام دی هغې ته هم کوالیفای شو. هغې دپاره د هر یو گیم چې دی مهم دی. هغه نیدرلینډ چې ومړه دا زموږ نوي تره زامن را پیدا شو او دغه ترور او ماما زامن لکه پاپوا نیوګیني او آیرلینډ او زیمبابوې دا ماشاءالله ښه دي، مګر هغه میچونه چې زوري و چې 3 وانه تینې وګټو 10 پوینټونه یې راته راکړه، موږ یې د ښکته نه تقریبا 5-6 نمبر ته را رسولي وو. که دلته اوس لوبې وګټو نورم پورته ځو. نو د افغانستان د بریا په هیله انشاءالله. نو راشد خان صاحب قلندر پرې خود همداسې رحمان الله ګربوس ته به راشم، محمد نبی باندې دونه خبرو ضرورت نشته، وروسته به یې کوم. رحمان الله ګربوس مش کله کله دغه یې که نه زمونږ کار ګوره په لوبغاړو زه ډېر کم نیوکې کوم، ځکه لوبغاړي چې دي چې تر څو پورې دوی زړه د خلاصه لوبه کوي بس فل افرټ پکار دی. په کرکټ کې چې دی ګټل او بایلل راځي، مګر ته به زړه د خلاصه افرټ دغه کوي. اوس که ته انټرنیشنل پلیر یو ته هسې داسې دغه سلاګ وهې یا غلط شاټونه وهې، نو دن بیا خو به در باندې خامخا بیا به نیوکې کوو. زموږ کار هم دا دی، په کرکټ خبرې هم دا دي چې دا نه کوې، ښه خبر هم کوو، نیوک هم کوو، د هغې علاج هم ورسره ښیو چې دا نه نو بیا خو د کرکټ ایکسپرټ نه شو. بیا خو هر سړی راځي خپل چټیات دی. موږ ته بعضې خلک اوس مثلا منفي خبرې، اوس دې کې څه منفي ده چې موږ دا خبرې ونو کې دا منفي ده، موږ خو چې کوم دې ته کنسټرکټیو کریټیسزم ته یو شی ورته ښیې چې دلته غلطي ده، دا سیکه او بیا چې دی په هغې کار وکړه، نور هم ښه شه. تېر ځل دی ملتان سلطان سره 2-3 لوبې وکړې کېنه، او دې ځل د کووډ د وجې ونه کړې دونه، مګر لوبې وکړې جنرالي. نو کوشش ورته پکار دی، ځکه کوم چې د 4-5 وکړه هغې کې هم لیوینګسټون چې کیچ ډراپ کړه کینې په 14 باندې به تللی، نو دته پکار دی چې سکور زیات وکړي. یو 15 په ټورنمنټ کې هغه 4-15 بالونه د پکار دی چې گیم کیری کړی وای، نو جذباتي دغه دی نه کوي. کله چې دی په دې لیګونو کې سلیزي وال شروع کړي، هنډرډز میچ ویننګ پلیر شي، هغه انټرټیننګ پلیر نه راوځي، نو بیا به IPL چې دی اخلي. او IPL ګوره د هر لوبغاړي که څوک یې که څوک نه ډریم دی، بغیر د یو نیم نه لکه آسټرالیا غوندې میچل سټارک چې دا لیونیان غوندې شي پوه شوې، میچل سټارک په $1.8 ملیون هم خرچه نه کوي، پول آوټ کوي. نو دا خلک دغسې دي، مګر د زمونږ لوبغاړو دا ډریم دی. زه غواړم چې او زمونږ هم دی چې مونږ غواړو چې زمونږ بیټسمینان د نړۍ په لیګونو کې سلیکټ شي، چې یو بیټسمین سلیکټ شي لکه د راشد خان غوندې نورو بیټسمینانو ته لیره جوړیږي. نو هیله ده چې دی په خپل زده کړی کړي، نور هم انشاءالله ښه شي، وخت سره ینګ دی او په راتلونکي کې او بیا PSL کې سکور کوي او نور لیګونو کې هم ورته سلیکټ کېدل غواړو، مونږ ورته دعا کوو. پاتې شو محمد نبي صاحب. محمد نبي صاحب خو ګوره اصل کې د عمر په دې کاغذونو کې 14 کاله دی، مګر 40 کاله دی. وایي شوې مونږ خو په دې مخکې هم خبرې کړي دي که 4 نه 40 خو بیخي دی، ځکه مونږ واړه وو، دوی په پېښور کې لوبې کولې، مونږ 28 ته ورسېدو خو دوی اوس کم شوي دي. مطلب هغه اصلي عمر یې زیات دی، چې څومره عمر زیات شي ریفلیکسز چې دي دا ستا کمیږي، هغه بال دغه دپاره ځکه پلیران ریټایر کېږي دنیا کې. کنې سچن ټنډولکر خو موږ غواړو چې اوسه پورې لګیا وای، په IPL کې خو چې بیخي لګیا وای، دومره ښایسته شاټونه یې واله، مګر ګوس هاشم املا انذر ون، مایکل کلارک انذر ون، ډېر ګریم سمیت، ډېر داسې پلیران چې دا ټول 24 15 کې ریټایر شو، 14 کې. نو محمد نبي صاحب چې دی لیګونه کوي ښه دی، پیسې جوړوي، مونږ ورباندې خوشحالېږو. پرې د هغه کلکتې م واخیسته لیخه شو. بالینګ باندې زه د محمد نبي حیران یم، د مخکې ډېر ښایسته بالینګ کاوه، فینګر سپینر دی، دې کې خو هېڅ داسې دغه نشته دی. مخکې به یې لږ سوینګ هم کاوه، اټیک بالینګ به یې کاوه، سکور به یې نه ورکاوه، وکټې به یې هم چپین کولې، هغه شی ورته دغه شوی دی. نو خدای دې وکړي دته اوس د دعاګانو ډېر ضرورت دی. نو محمد نبي صاحب ته دعاګانې کوئ په نړۍ لیګونو کې. زمونږ دا د T20 کیپټن هم دی، خو چې T20 کپتاني بیرته راشد خان ته ورکړي او نوي ځوانان او دغه پکې واچي، دا به زمونږ د ورلډ کپ دپاره ښیي چې ټیکنیکل پلیران مونږ سره یي. آسټرالیا کې ورلډ کپ ته 2-3 را سره ټیکنیکلی او 2-3 را سره همداسې بیا پاور هیټري تر راشد خانه پورې عظمت الله عمرزی دغسې خلک چې پکې، نو دا ټیم به زموږ د مقابلې ټیم وي.
مګر که دغسې چې ټول والو والی نو اسټرالیا کې چې دی بیا موږ ته ناکامي په لاس راځي د تیر ورلډ کپ شانتې. نو مهمه دا ده چې موږ په دې کار وکړو زموږ کرکټ بورډ او دا ټیم ورته ورلډ کپ ته تیار کړي. نو محمد نبی صاحب ته هغه هم لاړه ون ډے دغه ته میچونو ته دغه کوي. نو بس تاسې ورته دعا کوئ خدای پاک دې کامیاب کی او د افغانستان د کرکټ ټیم د دوی په اړه ګوره اوسه پورې چې کوم سکواډ دی دا بهترین سکواډ دی زما په نظر باندې. نور به هم ښه کېږي. همیشه سکواډ کې خبرې هغه پرفیکټ سکواډ چې دی هغه نه وي لږ اخوا دېخوا پکې مګر جنرالي اوورال ایکسپیرینس او ځوانان داسې میکسچر غوندې سکواډ دی. نو زما په نظر باندې دې کې دونه خبرې نشته چې کله میچ د افغانستان نږدې کېږي انشاءالله یو ورځ مخکې به زه تاسو ته کوشش کوم چې د خپلې خوښې 11 درته ووایم. نو اوس راځو د پی ایس ایل دغه ته دا ختم شو د پاکستان سوپر لیګ اخیری مراحل کې یو لوبه لکه چې سبا پاتې ده هغه د لاهور کلندر او پېښور زلمي. نو دا یو ښه لوبه ده که پېښور زلمي دا لوبه ګټي هم ورته څه فرق نه کوي که بیلینګ فرق نه کوي چې وی ګټي پوینټونو باندې ورسره یوځای کېږي مګر لاهور کلندر چې دی د هغوی رن ریټ ډېر زیات های دی. نو ټاپ چې دی هماغه موږ چې اول نه کوم 4 ټیمونه 3 میچونه شوي مارتي وي هغې وروسته به درته یو ملتان سلطان لاهور کلندر پېښور زلمي ان اسلام آباد یونایټډ دا 4 ټیمونه لاړه. کویټا ګلیریئرز ډېر کوشش وکړه مګر هغه هم پاتې شو ان کراچي کینګز هم پاتې شو. نو پېښور زلمي سبا له ورته ښه پریکټس دی ځکه که اولنی گیم اسلام آباد سره دی موست لایکلی پېښور زلمي باید دا لوبه وګټي ځکه زما په نظر اسلام آباد کمزوری شوی دی. پال سټرلینګ نشته دی الکس هیلز نشته دی دغه ورسره نشته دی دا بل کس څو دا زموږ رحمان الله ګربز سو یو نو دی آل میکس ا ډفرنس دا ورسره نشته کسان. نو پېښور زلمي سره چې کوم کسان اخیستي د دوی هغه کور هغه دی هغه یو شرفین رادرفرډ لاړه پروانه کوي هغه محمد حارث او دا خلک زما په نظر ښه دي. دې ځای کې اسیم دوی ته یو بالر غوندې ضرورت و سپین بالر دوی سره کم و. نو دا 4 ټیمونه چې هغه موږ ویلو هماغه 4 کوالیفای شو او دغه میچ چې دی سبا پېښور زلمي چې وګټي ورته ښه دی دغه سره به کېږي. زما په نظر باید پېښور زلمي وګټي ځکه ټیم د لاهور کلندر د راشد خان تلو سره چې د سپین ډپارټمنټ بیخي کمزوری شو. نوی سپینر دوی باید مخکې نه کامران غلام ته ریګولر بالینګ ورکړی ورسره بل سپینر یې لوبولی وی مګر ګورو به چې څه کېږي. مګر د پاکستان سوپر لیګ خپله برخه آی پی ایل چې ټاپ لیګ دی په نړۍ کې دوی فلحال 2 نمبر روان دي. بګ بیش هم دی مګر بګ بیش هغسې دغه نه دی زما په نظر لکه څونه چې پی ایس ایل پیسې هم پلیرانو ته ښه ورکوي تقریبا $170,000 ورته ورکوي د نورو لیګونو په نسبت او میچونه هم دومره ډېر نه دي. نو ښه داسې یو ښایسته کامبینیشن دی او اخره کې خو کراوډ هم پکې راغی نو نور هم ښه خوند وکوي. ګورو به انشاءالله اوس خو دا پکې نه یو چې څوک به یې ګټي څوک به یې نه ګټي چې میچونه وشي. زما په نظر د پېښور زلمي او د لاهور کلندر میچ به راشي مګر یو نیور نو د آخري میچونو کې چې دی خلک غلطیږي زموږ هغه دغه چې پریډکشن چې هغه هم پکې غلطیږي. دومره وخت را سره نه و چې ریګولر میچونو باندې راشو خبرې وکړو پریډکشن وکړو. هغه فیسبوک کې چې زمونږ کومه پاڼه ده د نجیب الله شینواري اصلي پاڼه پښتو کې ورسره لیکلي او شینواري سپیکس لایف هغه پاڼه شته دی هغې کې موږ 10 سیکنډه هغه ریل ور باندې اچو خپل نظر په هغه دغه کې 10 سیکنډه کې ورکو. نو بیا باقي انشاءالله چې افغانستان لوبې نږدې شي په هغې به هم خبرې کوو د پی ایس ایل په بعضې میچونو به هم خبرې کوو. ستاسو ټولو د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه. دا شینواري سپیکس د ولس غاګ دی دا د ټولو پښتنو غاګ دی. زه پښتون یم په پښتونولۍ افتخار کوم. د افغانستان او د دنیا هر قومونه چې دا ټول انسانان موږ ته ګران دي. موږ د مینې محبت خلک یو مګر زموږ آیډنټیټي زموږ آیډنټیټي ده. دا چینل د افغانستان د پښتنو چینل هم دی د پښتونخوا د پښتنو چینل دی د نړۍ هر ګوټ کې د پښتنو چینل دی او یو 2-3 پکې داسې دغه دری زبان رونه هم دي چې هغوی هم راشي کامنټونه دغه کوي. نو تاسو ته هم ډېر احترام لرو موږ ټولو ته بس چې په پښتو پوهیږئ ستاسو ټولو چینل دی سبسکرایب کوئ زړه د خلاصه سبسکرایب کوئ هېڅ خبره نشته همداسې هم ګورئ دا داسې دغه یوټیوب که پیسې راځي کور مو ودان او که نه هم راځي هغې په کیسه کې مه کېږئ مګر د کرکټ شوقیان چې یاستئ هغه یې سبسکرایب کوئ او ویډیو خو تاسې هسې هم ګورئ. ستاسې د مینې محبت نه یو جهان مننه په لوی الله مسپارم. نجیب الله شینواری د شینواري سپیکس نه. خدای په امان. السلام علیکم.